روسیه د داخلي کودتا په درشل کې د واګنر شرکت ځواکونه پوتین ته د لستوڼي ماران جوړ شول. دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په روسیه کې د واګنر په نوم د پوځي کمپنۍ مشر پریګوژن د روسي حکومت په خلاف کودتا پیل کړې او د روسي حکومت هم د بغاوت ګرنون ورکړ. د واګنر مشر پریګوژن اعلان وکړ چې د راستوف او مسکو لارې بند کړې ده او غوښتي دي چې د روسیې دفاع وزیر او لوی درستیز باید دته وسپارل شي کنونو د مسکو په لور به خپل حرکت پیل کړي. هغه همداراز یو پوځي الوتکه هم سقوط کړي. پرویګن وایي د رسوف ټول پوځي تاسیسات او هوایي ډګر د ده تر کنټرول لاندې دي او ګواښ کوي چې د مسکو په لور به حرکت وکړي. پریګوژن ادعا کړې ده چې د روسیې دفاع وزارت ځواکونو د واګنر پر پوځیانو بمبار کړی او دغه کار د دوی د بغاوت سبب شوی دی. پوتین په خپله وینا کې پریګوژن په ملي خیانت تورن کړ او اخطار یې ورکړ چې که هر څوک د پریګوژن سره ملګري شي نو سخته سزا به ورکړل شي. پوتین د دفاع وزارت مرستیال یکروف د پریګوژن سره د مذاکراتو دپاره استولی دی. د پریګوژن او د روسیې د دفاع وزارت ترمنځ شخړه د 6 میاشتو راپدې خوا روانه ده، خو پوتین ونشو کولی دغه بحران کنټرول او مهار کړي. د واګنر پوځي کمپنۍ 25,000 ډیر عالی ټرین شوي جنګیالي لري چې د سوریې، لیبیا، مرکزي افریقا او اوکراین په جګړه کې خپله وړتیا په لوړه کچه ښودلې ده. پوتین په خپله وینا کې اعتراف وکړ چې د راستوف ولایت ټولې ادارې فلج دي. پریګوژن په خپله وینا کې وویل چې د اوکراین سره په جګړه کې د روسیې د پوځیانو تلفات په ورځ کې 1000 نفرو ته رسیږي. اوس وکتل شي چې دغه موضوع چیرته رسیږي، اما دا په لویه کچه په روسیه کې له کلونو یو پوځي کودتا بڼه لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.